Our first word is head. H-E-A-D, head. And head mean سر. زمونږ اولنی ورډ چې کومه دی د parts of body په سلسله کې هغه head دی او head ویلی کېږي سر ته. Another word is hair and hair mean بال. په اردو کې ورته مونږ بال وایو او په پښتو کې د دې دپاره ویښتان یا ویښته د دې دپاره استعمالیږي. Another word is face and face mean چهره. په اردو کې مونږ استعمالو د دې دپاره چهره او په پښتو کې د دې دپاره استعمالیږي مخ، یعنی مخ ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي face. Another word is eyes and eyes mean آنکې. سترګو ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي eyes. که چېرته مونږ د یوې سترګې په باره کې خبره کوو